د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو پر مهال اسلام آباد ته د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني سفر له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوی. اسلام آباد ته د میر رحمان رحماني سفر په داسې مهال شوی چې د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستان د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب سره رسمي اړیکې پرې کړي او افغان سفیر نجیب الله علي خیلی هم احضار کړی. افغان حکومت وايي پاکستان د وسلوالو طالبانو بشپړ او هر اړخیز ملاتړ کوي چې باید ترې لاس واخلي. د ولسي جرګې یو شمیر وکیلانو هم د یاد جرګې په عمومي غونډه کې په داسې مهال چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې نه دي د رحماني سفر مناسب نه ګڼي. د ولسي جرګې غړی جاوید صافی وایي د میر رحمان رحماني د تګ موخه اقتصادي کنفرانس کې ګډون وو او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف دی. د چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي د حکومت سره په ځینو مواردو کې د رحماني اختلاف پر خپل ځای خو د پاکستان پر وړاندې د نوموړي نرم او متواضع چلند پوښتنې زیږوي. دوی وایي حکومت باید د میر رحمان رحماني د خپلسریو مخه ونیسي. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ډیپلوماټیک اړیکې ترنګلې دي، په دې وخت کې د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني ورتګ پاکستان ته هیڅ مناسب کار نه دی. دا د شخصي ګټو په خاطر دا کارونه شوي دي. د افغانستان د وقار او د عزت لپاره باید دا کار نه وای شوی. دوی باید په دې وخت کې یو سیاسي اجماع ولري ترڅو د افغانستان دا وروستی بد وضعیت کنټرول کړي. د چارو د یو شمیر نورو کارپوهانو په باور د ولسي جرګې رئیس له خپل صلاحیت څخه ناوړه استفاده کوي چې باید پوښتنه یې وشي. په دغسې حالاتو کې زموږ د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني سفر پاکستان ته بیا دلته سیاسي چارواکو سره لیدنه نور شکونه زیږوي او ترڅنګ یې افغانانو ته نور ذهنیتونه ورکوي. نو نه وه پکار چې په دې حالاتو کې ډېر لاړ شي پاکستان ته بغیر پلان شوي سفر څخه. ترڅنګ یې که تللی هم وی د پارلمان ځینې وکیلان یې باید ځان سره بولی وی، خو د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف کار شوی دی. هېڅ نه وه پکار داسې چې شوی وی. نو زموږ جدا خواهش ته د چارواکو څخه دی چې دغه سفرونه زر وځنډوي او هیڅوک پرې نه د خپل سري کارونو ته. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو اسلام آباد ته د رحماني د سفر په اړه تبصرې کړي. دوی لیکلي په داسې مهال کې چې پاکستان د طالبانو په واسطه هره ورځ لسګونه افغانان وژني، د یاد هیواد سره د رحماني خوږې اړیکې د زغملو وړ نه دي.